افغان پریمیر لیګ پیسې د چا بانکي حساب ته تللې دي؟ د هند سن رایزرز شرکت د افغانستان د کرکټ د تیر پریمیر لیګ لوبو د تنظیم، خپرولو او نورو چارو مسؤلیت او قرارداد اخیستی و. دا هماغه شرکت دی چې د هند کرکټ بورډ د فساد په تور کرکټ په تړاو او هر ډول فعالیت څخه بند او منع کړی دی. همال هم د دغه شرکت په اړه دا خبره شوې وه چې ځواک اژانس پرې ځانګړی راپور هم کړی و. اوس ICC هم شک لري چې دا شرکت په افغان پریمیر لیګ کې فساد کړی دی. د بورډ یو چارواکي راته وویل چې سن رایزرز د لیګ اړوند ټولې پیسې نقدې هغه مهال د افغان بورډ چارواکو ته سپارلي دي. وایي د اصولو له مخې پیسې باید د ادارو رسمي حسابونو ته انتقال کړل شي، نه باید نقدې وکړل شي. په تېرو غونډو کې د ICC پلټونکو د کرکټ بورډ اوسنۍ ادارې له چارواکو یوه پوښتنه همدا کړې وه چې دا پیسې د چا بانکي حساب ته تللې دي. د بورډ دغه چارواکي راته وویل چې په دې تړاو یې له 3 کارکوونکو سره حساب او کتاب کړی دی چې په اړه به یې معلومات ژر خپاره شي. د ICC هم په پلټنو بوخته ده. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.